وایي په زړه مې تیږه لوی درنه پرته ده په زړه مې تیږه لوی درنه پرته ده را باندې بار خپله تنه پرته ده په زړه مې تیږه لوی درنه پرته ده را باندې بار خپله تنه پرته ده او ځکه د هر لفظ ډېر خیال ساتمه لیکل هر شی سي کتابچه پرته ده ډېر ځکه د هر لفظ ډېر خیال ساتمه لیکل هر شی سي کتابچه پرته ده زندګي سترګو رپ نه هم لنډه ده ښکارېږي هسې چې اوږده پرته ده او حوصله به نه اړو پام به کوو حوصله به نه اړو پام به کوو حوصله به نه اړو پام به کوو منزل ته لا لوی فاصله پرته ده او دا یې د دغه څو ظلمو برکت محفوظ جماعت که مدرسه پرته ده واه دا خو ډېر ښکلی یو ور بیا دا یې د دغه څو ظلمو برکت محفوظ جماعت که مدرسه پرته ده او پردو نه مخکې به د خپل سمو زړه کې مې غټه اراده پرته ده واه ډېر تبلیغ به له خپل کوره شروع کوي بس الله دې خیر کړي او نورې کوي خو د یوې سوچ دې نسته نورې کوي خو د یوې سوچ دې نسته المانجه په شان یوه فریضه پرته ده او زندگی تیرا لکه ګران داسې کا زندگی تیره لکه ګران داسې کا مونږ ته مثال او نمونه پرته ده او د زندګۍ به درته څه ووایم شعر کې مې ستړي ژوند کیسه پرته ده او په ډېر هنر به ترې نه ځان بچ کوې په هر قدم کې حادثه پرته ده او راته اینه یې کړله چینج په شږي زړه کې مې دغه یوه ګیله پرته ده او اخلاص کې زړه بدل دوکه دې راکړه زړه کې مې دغه یوه ګیله پرته ده او په وخت حاضري به ځان زرې زرې کړم زړه کې مې لا تانده جذبه پرته ده او له کومو خلکو نه چې کرکه لرې تل مې هغې پاره سجده پرته ده او دیو بیده ماس ته برګ مه ګوره په شمار سړیو کې دانه پرته ده ډېر ښه انتخاب یم درته چک په اشارې مې وایې یم دلته چک په اشارې مې وایې را سره ګرځې او هم پښې مې وایې او ځان نه دې څومره لوی هوښیار جوړ کړی اعتبار جوړی او اعتبار شی مې وایې په لنډې نه راځې په ځان یریږې اور راته پروتې په اوږدې مې وایې او نور خو مې تا سره هیڅ بد نشته دي زغمی مې نسې خاص په دې مې وایې او ډېر عجیبه یو بیده معاذه لانجې نه مخکې په کیسې مې وایې ډېر زبردست ډېر ښکلی د بعضو خلکو نه بیخي یاره تنګېږم د بعضو خلکو نه بیخي یاره تنګېږم عادت مې داسې جوړ د قدرتي یاره تنګېږم او مجلس چې د ادب له دایرې یاره بهر کړي چې هر څوک وي خو زه له دې سړي یاره تنګېږم او چې ځای د مجلس نه وي او دی یاره مجلس کړي له دغه شان بېکاره مجلسي یاره تنګېږم او کیسې کوي اسمان سره او بیا انډیوالې چې نیستي غږوي دغسې کیسې کوي اسمان سره او بیا انډیوالې چې نیستي غږوي داسې د نیستي یاره تنګېږم او ځانګوره ازمری بولي او سختې ځای کې ترپي ګور ازمری بولي او سخت ځای کې ترپي کوره کې مړه داسې له زمري یاره تنګېږم او چې ما مخکې زما د زړه باچا پسې کیسې کړي نو حق ومنه داسې ځای دستي یاره تنګېږم او ای ګوره عبیده معاذه زه هم تا په شان یم چې سر خوږوي څوک ورنه واقع یاره تنګېږم مطلب د زید صاحب وایي کرا پروردګار کړو ما ته وس صفای واروه کرا پروردگار کړو ما ته وس صفای واروا اخلم انتقام به یو په لس صفای واروا او خواستو او مینتو باندې باقي یم نور درستړی مینت درته نور نه کومه بس صفای واروا او ته خپله داسې نه وې ښه پوهېږم او خبر یم ته خپله داسې نه وې ښه پوهېږه او خبر یم لالچ کې اچولی بل کس صفای واروا او چې ما اخلاص ته ګوره په مطلب باندې بدل که بس پوه شومه یاري دې وي در بس صفای واروا او دماغ به دې په جای باندې شي خپله ای لالیا دماغ باندې په جای باندې شي خپله ای لالیا خو خورې به ما له لاسونه یو ټس صفای واروا او سودا د عبیده معاذ او تا شوله ناکامه درکړی زړه به بیا ورکوې واپس صفای واروا ډېره مننه کورمه ودان عبیده معاذ صاحب چې تاسو موږ ته وخت راکړه نړۍ مننه کوو په آخره چې به زه
یو انتخابي شعر درته ووایم وایي په هر یو کور کې چې ماتم ولې دی په پښتونخوا باندې دا غم ولې دی او زما دا زړه لکه مالوچ ولې دی په زړه سندان زما صنم ولې دی زما دا زړه لکه مالوچ ولې دی په زړه سندان زما صنم ولې دی او په سینما کې خو زه ټیک شو صحیح په سینما کې خو زه ټیک شو صحیح یاره جومات کې چې دا بم ولې دی او ستاسو په لاسو کې ټوپک او نیزه زما په لاسو کې مرهم ولې دی ستاسو په لاسو کې ټوپک او نیزه زما په لاسو کې مرهم ولې دی او خپله پیالو پسې پیالې اړوي ماله یې راکړی خپله پیالو پسې پیالې اړوي خپله پیالو پسې پیالې اړوي ماله راکړی قسم ولې دی او یاره دا ولې چې مکتب ورانیږي یاره دا ولې چې مکتب ورانیږي په وینو سور مې چې قلم ولې دی او دا ځینې خلک خوشحالیږي ولې د ځینو سترګو کې دا نم ولې دی دا ځینې خلک خوشحالیږي ولې د ځینو سترګو کې دا نم ولې دی ستا د سایل دغه یو سوال خالقه ستا د سایل دغه یو سوال خالقه په زړه کافر ابن آدم ولې دی په زړه کافر ابن آدم ولې دی ډېره مننه کور مو ودان تر بیا ښې چارې یو جهان مننه الجنة ستودیو